سبحانك اللهم وبحمدك. وبحمدك محترم ورونو دا حمد چې موږ او تاسې د ثنا او د ستاینې او د شکر په معنا ترجمه کړې په قرآن کریم کې، دا په دین کې یو ډېر مهم اساسي خبره ده. د مسلمان په ژبه او د هغې په عمل کې همیشه د الله رب العالمین په اړه دا دوه موضوعات باید همیشه موجودي چې ټول ستاینې هغې ته خاص کي. د انسانان هم که یو بل سره ښېګڼه کوي د هغې شکر دې ادا کي، لیکن اصل د عقیده دی چې دا انسان الله رب العالمین مسخر کړی چې دا خیر راته ورسوي، خبره ورسېدې، او الله رب العالمین هغه تقدیر کړی ده چې دا سړی ستا په خدمت کې مسخر کړي، د دې څه کمال نه دی، خبره ورسېدې. حمد به هغې ته، ستاینه او شکر به هغې ته خاص کړي. وبحمدک. او شکر دا چې انسان په هر حال کې هغه باید شکر وباسي. یعنی که د شکر دپاره مخکې ما تاسو ته ویلي وو چې د یو تنفس په کولو او د هغې په خارجولو دام شکر واجبوي. دا نور نعمتونه خو پرېږده. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. که د الله تعالی نعمتونه احصایه اخیستل وغواړئ او شمیرل یې وغواړئ، دا ممکن نه دی، ممکن نه دی. یوازې هم دا د سماعت سیستم چې راوالي او د دې کې دغه او د هر یوې پرزې شکرونه وباسي، دا حساب نه وتلې خبره ده. نو محترمو، زه دلته یو خبره تاسو ته عرض کم چې تاسې به متوجه شوي یاستئ چې په دې ثنا کې اول د پاکۍ خبره راغله او بیا د شکر د ستاینې، تر څو چې الله رب العالمین د پاکۍ او د منزه کېدلو خبره انسان سره کلیر نه وي، د هغې حمد معنا نه لري. یعنی اول به تسبیح کوي، بیا به تحمید کوي. که په ژبه هر څومره حمد وی او هلته تسبیح کې نقیصی، ګیلې لري، شکایتونه لري، وایي چې دا تندر همدا زما په سر راغورځېږي، بل څوک نشته، او همدا زه مریضېږم، او دا مصیبتونه او کړاوونو سره همدا زه مخ یم، او بیا وایي چې شکر الحمدلله. یعنی هغه معنا صحیح نه راځي. اول به د نقص ټول صفتونه د الله نه منفي کې، بیا به حمد کې، نو دا صحیح راځي.